دا مال وکړه عجز یم خدای په قرآن مې دوی خالده چې دله کوم په ذات ذوالجلال مې د قسم چې دله کوم قسم مې درته کوم دې کې هغه نکاح کوي مور او پلار که دي زه به یې لوکیشن در ولېږم کراچۍ ته یې ولېږو بس ټک ټوک کې به درته واده زه دې ذمهوار یم خالده ولې عجز عجزي څنګه کوې که واده کوي چې واده کوي نو څه کوي MD ډېره مننه اسماعیل ته وایه او نه اسماعیل به ځي انشاءالله جیل ته دا به د الله نه امید دي ما ته دا څنګه اسلام آباد په ایرپورټ ته کوز شوه دا ډایرکټ جیل ته ځي دا ښځې له نه ځي دا ډایرکټ جیل ته ځي اورې شپې د سونیا شاه سره به تېري او هغوی سره به تېري دغه میلېږي او که نه ولې دا غوښه ځانله وچه سره که موټه کښېنم ولې ډېره مننه ساقي ډېره مننه جار دې شمه خپل پښتانه زنده‌باد بوډا ته به د جیل ته ځې انشاءالله ډېره زر زه به ستا دې جیل ته درځم که نه زه به ستا دې جیل ته درځم جیل کې دې څنګه ډوډۍ خورې جیل کې دې څنګه ډوډۍ خورې داسې کوم دی یو پښتون د معنی وغیره بټې پراته وکړې که نه ظالمانه هغې ته څه ګیمونه ګټئ موږ ته دا څو ګیم یې رانه وګټل تاسو ماله قسم دی تشې کمنټې کوئ سل کسان یې سل کسان یې ظالمانو 15 ګیم یې رانه وګټل 15 ګیم یې رانه وګټل جیل ته به ځې دا به منې جیل ته به ځې ټریپل دی ملګرو ټریپل دی ملګرو جیل ته بوځئ جیل ته بوځئ دا بوډا جیل ته بوځئ دا بوډا به بندو جیل ته به تاڼي ته به داسې انشاءالله دا به زر جیل ته ځي انشاءالله نعیمه ډېره مننه قربانه خراسان روکئ ته لکه تا سره بوسټر دی ملګرو بوسټر کې پلی کوي بوسټر کې پلی کوي ملګرو بوسټر کې پلی کوي بوسټر کې پلی کوي دا بوډا به جی ډي دی که څه دی نامه دی څه نامه دی لیکلي ما لګیا موږ ډي آی جي که څه نامه دی ډېره مننه ما ته ګیم وګټئ ګیم 15 پنشمنټ یې راباندې وکړئ پلی کوي ملګرو بوسټر کې پلی کوي یاره بوسټر کې یو منیګن پلی کړی و دا بوډا مې چېرته ګیر کړی و په جیل کې بند کړی و جنکو ته پلی کوي او موږ ته یې نه کوئ وروره ټول ډبل ټیپ تیز ټول ډبل ټیپ تیز کی ټول ډبل ټیپ سمانونه راوړي په جنکو زنده‌باد زما پښتانه زنده‌باد جار دې شم پښتانه خپل دا ټولې زما دا ډوډۍ به داسې جیل کې انشاءالله خورې پاک پروردګاره ما ته به دا روز ښکاره کړې چې دا به د جیل کې ناست یو داسې ډوډۍ خوري اوف الله څومره خوند وکړي هغه روز خو زما اختري ولا زه به د یو اخپه داسې کوم او داسې بنګړه اچوم چې اسماعیل په جیل ته لاړ ملګرو یو کس یو ګل ډیکې رو ویلکم دی ډیکې یو کس یو ګل مسلمانانو یو ګیم خوړلی وګټئ که نه یار پولیسان را پسې ځي لکه یو ګیم خوړلی وګټئ که نه 15 ګیمه مې بیلی یار ملګرو یو کس یو ګل یو کس یو ګل یو کس یو ګل جار دې شمه پښتانه زنده‌باد یو کس یو ګل دا به جیل ته ځي انشاءالله ډېر زر دا بوډا به د انشاءالله برابر کو واورې دا به سعودیه نه به تښتي انشاءالله ډایرکټ پاکستان ته به ځان ورسوي او بیا پولیسان ته به ځي انټرویو ورکوي زرک څه نوم دی هلکه ویلکم پولیسان ته به داسې انټرویو ورکوي چې پرون د علیشا ورکړی وه دا به هم داسې کوي چې نن نه باز د ټیک ټاک ته راځم غلطې خبرې نه کوم خوشي خبرې نه کوم زه کله هم داسې خلک خاص نه کوم ما معاف کړي مولو غم شته دی وی بي را باندې ولګېد مګړېږه جنۍ مګړېږه ډوډۍ مګړېږه د زرو یارې مګړېږه د زرو یارې پولیس کاته پولیس باره جیل ته خو ځې انشاءالله امید دې د الله نه ته به جیل ته داسې ډوډۍ خورې څنګه اوس ناست مرحبا ویلکم دی حبیبي ټولو ته ویلکم ملګرو ټول ډوډۍ خورې داسې ناستې په جیل کې ډوډۍ خورې ګوره ستا به داسې انټرویو اخلو موږ داسې ناست
دغسې جیل کې به د انشاءالله ډوډۍ خورې دغه زموږ د پښتنو دغه حالات دی که نه موږ د پښتنو دغه حالات دي جار دې شم خپل پښتانه نه جار دې شم جار د شمعي دغه حالات دی موږ ته څوک ګل مې ولي په ثابت ګیم کې چا ګل نه دی ایشتلی پښتون غریب دا ولې پښتون موږ ولې دغه موږ بس مړه شو په دې پسې سترګې کې راپرېوتې پښتون زنده باد پښتون خود زنده باد دی ټول وروڼه ای ماما مینت ور درته کوم